وعلیکم السلام رئیس محترم ستړي مشه خیر راغلی. رئیس محترم ټول دي ټول لوبغاړي نه ټول لوبغاړي غږ اوري. اول سر کې مو رئیس محترم د لوبغاړو په نمائندګي تاسو ته د افغانستان ټول غیرتي ولس ته د سترې او بریاو مبارکي وایم. ډیره مننه رئیس محترم، ډیره زیاته مننه. بس تاسو ته هم ډېر مبارکي وایو. ولاکان مو ماشاءالله ټول د غږ اوري. رئیس محترم ډېر خوشحاله شو په ځنډه مې تاسو دا ځم موږ ته ډېره انرژي راکوي. موږ دې ته نور هم هغه کوي چې موږ داسې نور هم محنت وکړو، تشویق کېږو درسره. دې نه بعد موږ ځو رئیس محترم ورلډ کپ کوالیفاینګ راوند ته. انشاءالله موږ به کوشش هم دی، مکمل ټول هڅه هم دی چې موږ ورلډ کپ ته هم لاره پیدا کړو، کوالیفای کړو انشاءالله تعالی. نو شهزاد محمدي رئیس محترم اشاره کوي چې رئیس صاحب سره غږېږم نو یو څو خبرې کول غواړي. السلام علیکم رئیس محترم. رئیس صاحب خیر جوړې په خیر د لوی بریا مبارکي تاسو ته ټولو هیوادوالو ته ورکوو. ډېره زیاته مننه رئیس صاحب چې تاسو قلم زنګ وهلی دی. څنګه چې ستانکزي صاحب خبره وکړه هلکانو ته انرژي ورکوي، دې ته آماده کېږي چې دا نور څومره مسابقې دي چې موږ هغه هم وګټو. نو موږ دې سره یو پسې دوه ځلې بیا موږ خواري کوو. زموږ په مغزو کې دی چې موږ ته زموږ ټول ولس بشر او زموږ ټول څومره چې په افغانستان کې خلک ناست دي دوی موږ ته دوا کوي. نو بیا موږ کوشش کوو چې یو پسې دوه وارې خواري وکړو میدان کې. ډېره زیاته مننه رئیس صاحب. انشاءالله ډېره مننه تاسو نه ډېره زیاته مننه. وعلیکم السلام.